السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. پر ښځینه‌وو باندې هم داسې لمونځ فرض دی لکه پر نارینه‌وو باندې. د ښځینه‌وو د نارینه‌وو د لمانځه په کیفیت کې اختلاف دی. د ښځې لمونځ جلا دی. محترمه خور چې اودس وکړي، د الله حضور ته راسي، د الله جل جلاله د مناجات و ځای ته راسي، د دې دپاره مستحب دا ده چې په کور کې یو ځای وټاکي د لمانځه دپاره چې دلته به زه لمونځ کوم. نو هغه ځای ته چې راغله چې لمونځ کوي، پاک لباس، پاک پړونی، پاک خمیس، پاک پایجامه به اغوندي. هغه کالي چې دا ډوډۍ کې پخوي، هغه کالي چې دا دیګ کې کوي، هغه کالي چې دا د کور نور کې خدمت کې کوي، په هغو کې لمونځ مکروه دی. او هغه کالي چې کوچنیانو بولې پر کړي، هغه کالي چې دا غوا لوشي، غواس مرداري په موښتي، هغه کالي چې په هغو پورې د کوچنیانو مرداري موښتي، په هغو کالو کې د ښځې لمونځ نه صحیح کېږي. پاک صاف لباس به ښځه اغوندي. محترمه خور چې د الله جل جلاله سره په مناجات سره ملاقات سوله، د الله سره په مناجات لګیا سول، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي الصلاة معراج المؤمن، لمونځ د مسلمان معراج دی، ملاقات دی، د الله سره مناجات دی. نو خور محترمه چې پر لمانځه باندې درېږي، نو کمیس او پایجامه او پړونه بیا پاک وي. په داسې کپړه او په داسې لباس کې به لمونځ کوي چې هغه پنډ وي، د دې بدن نه تر معلومیږي او د دې وجود نه تر معلومیږي. که داسې پړونه وي چې د دې سر تر معلومیږي، د سر وریښتان، دا لمونځ د ښځې نه دی صحیح. که داسې پایجامه او داسې قمیص یې اغوستی وي چې د هغې لاندې بدن حصه معلومیږي، د دې بیبي لمونځ بیا نه دی صحیح. داسې لباس به د لمانځه دپاره مختاره کوي چې هغه بدن نه تر معلومیږي او د سر وریښتان نه تر معلومیږي، داسې پړونه به مختاره کوي. نو چې د هر وخت لمونځ کوي، نفل کوي، فرض کوي، واجب کوي، نو چې پر مسله باندې ودرېدل، لاس به تر لستوڼي نه راباسي چې نیت تړي. نیت کوم د زړه خلاص لمونځ کوم 2 رکعته فرض د سهار. نو چې لاس به پر سینه برابر نسی، د سینې مطابق پر اندازه باندې به لاس پورته کوي او لستوڼي لاسونه به تر لستوڼو د باندې نه راباسي او د ننه په پړوني کې به هغه نیت تړي. د نارینه‌و خو بې غوږو ته لاسونه رسوي، ښځه به صرف د ځګر پر اندازه به لاس پورته کوي. چې نیت یې وکړي، لاسونه به پر سینه باندې ونیسي. د نارینه د خو تر نامه لاندې دي، د ښځې دې پر سینه باندې لاس ونیسي. چپ لاس دې کښېږدي، بیا دې راسته لاس پر کښېږدي. او دغه ډول چې یې لاسونه پر سینه کښېښول، د لاس ګوتې به نه غوړوي، یعنې حلقه به نه جوړوي له ګوتو څخه. د نارینه دپاره خو دا سنت وه چې لاس پر مړوند راوګرځي، چپه او ګمچې ګوتې سره وموښلي، که سره موښل کېدای سوای. خو د ښځې دپاره هغه به ساده به پر دا بل لاس باندې لاس ږدي، حلقه به ګوتو ته نه ورکوي، یعنې ګوتې به پر لاس باندې نه رااړوي، بس پر سیره پر لاس باندې پرېږدي. بیا به نو سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا اله غیرک دا به ووایي. بیا به اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دا به ووایي. بیا به سورة الفاتحه الحمدلله شریفه ووایي. له هغه بعد بیا یو سورت ووایي کې قل ولا شریفه یادوه، کې قل اعوذ برب الفلق یادو، کې قل اعوذ برب الناس یادو. هر سورت چې یاد وي هغه به ووایي. له هغه بعد به بیا دا خور رکوع ته ولاړ سي. رکوع به د نارینه په شکل نه کوي، صرف لاس به ګونډو ته وړي، هلته به دا خپل لاسونه پر ګونډو نیسي، ګوتې به نه سره غوړوي او څنګلې به نه باسي، لاس به د سیده نه ودي، ځکه دا د ښځې دپاره ډېر د ستر او ډېر د حیا لمونځ دی. ښځه چې څونه پټه وي، څونه مستوره وي، د غومره شریعت دا نیک او دا بختوره بولي. نو په رکوع کې به 3 واره سبحان ربي العظیم، سبحان ربي العظیم، سبحان ربي العظیم ووایي. که دا نه ووایه سبحان ربي الکریم دی ووایي. 3 واره چې پرکل بیا به راپورته سي، ښه په سکون و په ارام باندې چې دا هر هډ و خپل ځای ته ورسیږي، د یوې تسبیح اندازه قدر به په ولاړې درېږي.
هغه به سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد به وایي. بیا به و سجدې ته ولاړ سي. په سجده کې به دا د نارینه شکل سجده نه مختاره کړي. نس او رنونه به سره وموښتلي او پښې دې وباسي او چې سجده باندې پرېوتله سبحان ربي الاعلى 3 وار به دا ووایي. بیا چې راپورته سوله په ښه ارام او په ښه سکون باندې د سبحان ربي الاعلى اندازه قدر دې ځنډ وکړي. بیا دې چې له سجدې څخه راپورته سوه د سبحانه چې د سجدې څخه راپورته سوله د سبحان ربي الاعلى اندازه قدر ویلو ځنډ دې وکړي. نو بیا دې دومه سجده وکړي. دا چې د سجدې راپورته سوله چې کښېني متورکه به کښېني، یعنې څنګه به کښېني؟ چپه پښه به باسي، راسته پښه به باسي، یعنې چپه پښه به لاندې وي، چپه ادوم به لاندې وي، راسته ادوم به برسېره پر پروت وي. د نارینه په شکل باندې به نه کښېني. نو چې دومه سجده یې وکوله بیا دې ولاړه سي. بیا دې بسم الله الرحمن الرحیم ووایي، سورت فاتحه الحمدلله دې ووایي، بیا چې کوم سورت ته دې یاد و هغه دې ووایي. بیا دې په دغه شکل باندې ورکوع ته ولاړه سي. له رکوع څخه دې بیا په هغه شکل راپورته سي لکه د اول رکعت. بیا دې پر اتحیات باندې کښېني. په اتحیات کې به بیا دغه ډول کښېني چې راسته او چپه پښې به ایستلي له ځانه څخه، دا راسته ادوم یې پر چپه ادوم باندې تکیه کړي وي او لاسونه چې دا پر زنګانه باندې ږدي ګوتې به نه غوړي، بس دغه غونډ لاسونه دې ږدي. او دغه رنګه دې خویندې محترمینې په دین کې ډېر کوشش وکړي، ځکه دوی په میاشت کې داسې ورځې لري نو چې د دې په میاشت کې 10 ورځې اندازه قدر یا 15 ورځې داسې ورځې پر راځي چې په هغه کې نه تلاوت کولی سي نه لمونځ کولی سي. نو دا چې هغه روغه سي په مرض کې نه وي ډېر به د لمانځه سره احتیاط کوي. حتی فقهای کرام لیکي و که چیرې ښځه ته مرض ورلی خو دې ته دا نه ده په کار چې هغه د لمانځه ټیم د هغې په غفلت کې تېر کړي. فتاوای سراجیه صفحه 8 باب الحیض و نفاس کې وایي مستحب د ښځې لره چې هغه حیضه سي مرض ورسي، دې ته دا مستحب ده چې د لمانځه وخت داخل سي، دا دې ولاړ سي وایي پر خپل ځای چې پخوا د دې لمونځ کاوه، نو چې د لمانځه وخت داخل سو دا دې اودس وکړي او هغه ځای چې پخوا دې لمونځ کاوه پر هغه ځای باندې دې کښېني او تسبیح او تهلیل سبحان الله لا اله الا الله دې ووایي. دومره اندازه قدر چې په هغه کې لمونځ کېږي. ځکه وایي دا د دې دپاره چې له دې څخه عادت د لمانځه لرې نه سي. 15 ورځې په میاشت کې 10 ورځې په میاشت کې دا لمونځ نه کوي، نو چې بیا پاکه سي هم د لمانځه سره بیا پاکه سي. او دغه رنګه په فتاوای الحجه کې وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي کوم وخت چې ښځه په مرض کې چې مرض ورسي نو دا چې د لمانځه وخت یې راسي پخوا چې به دې لمونځ کاوه دا 80 واره استغفار ووایي چې استغفر الله استغفر الله استغفر الله. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي الله جل جلاله به 1000 رکعت لمونځ د دې په عملنامه کې ورنوشته کړي او 80 ګناهونه به الله ورمعاف کړي. ورفع لها درجه او الله جل جلاله به هغه یوه درجه په جنت کې ولوړه کړي. او دغه رنګه چې دا د استغفار ووایي او 80 واره دا هر حرف هر توري چې دی ویلی دي په ورځ قیامت به دا د دې سره یو نور رڼا به وي. او کتب بكل عرق في جسدها او د دې په بدن کې څومره رګونه دي چې د انسان په بدن کې 360 رګه دي نو دا هر رګ په مقابل کې به الله د یوې حج او د یوې عمرې ثواب ورکړي. قضا پیلته ترخانیه دغه رنګه وایي په فتاوای ترخانیه کې هم دا حدیث راغلی
شرط الإسلام صفحة 346. كتاب نكاح، فصل في سنن النكاح وفضائله وحقوقه. نو محترمين خوندو، محترمين مندو باید موږ د الله له دین سره ډیر محبت مینه پیدا کړو. رسول الله صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم وايي په لیلة المعراج، د معراج په شپه باندې پر جنتو وګرځېدم. په جنتو کې ډیر مسکینان او غربا او په دوزخو کې چې وګرځېدلم ډېرې ښځې او سرمایداران وه. صحابه کرامو ته یا رسول الله سرمایداران او ښځو څه ګناه کړې ده؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ښځې له دین سره بې پروایي کوي او سرمایداران د خپله دنیا پر صحیح طریقه نه استعمالوي. نو خوند ژوند بل ژوند دی. الله دې هغه ژوند موږ ته په خیر کړي چې هغه ژوند بیا تمامېده نه لري. د هغه ژوند وصال، د هغه ژوند خوند هغه بیا تمامېده نه لري. دا عارضي ژوند، دا فاني ژوند، دا د خطراتو د وهمو ژوند، دا د احسان او د بلاو ژوند، دا د تکالیفو او د مشقتو ژوند، دا تېرېدونکی دی. نو خوشحالي د هغه چا لره چې په دغه ژوند کې هغه ابدي ژوند برابر کړي. افسوس او هلاکت هغه چا لره چې په دغه ژوند باندې هغه ژوند خراب کړي. الله جل جلاله دې تاسو ته د نیک لمانځه د ادا کولو توفیق درکړي او الله جل جلاله دې موږ ته پر د هر حرف باندې د ده په دربار کې اجر عظیم راکړي. والسلام علیکم ورحمة الله.